درنو او قدرمنو دوستانو نن ډیره زیاته ضروری ویډیو تاسو سره شریکوم او دا ویډیو د دې په باره کې دا چې کله یو هلک او جینۍ واده وکړي نو دغه واده نه پس د دوی په وجود کې یا د دوی په زندګۍ کې داسې مشکلات را پیښیدلی شي. هغه مشکلات د کوروالي د وجې کېدلی شي. نو تاسو سره دا معلومات شریکوم چې هغه کوم وختونه دي چې په هغې کې کوروالی کول ډیر ښه وي او د دغه کوروالي د وجې چې کوم نقصانات پیدا کیږي نو د هغې نه هم د ځان ساتنه ضروري ده. نو د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ. په دې ویډیو کې به تاسو دا معلومات هم وګورئ چې د شپې هغه کومه حصه ده چې په هغې کې کوروالی کول پیدا لري. قدرمنو دوستانو تاسو ته معلومه ده چې کله یو هلک او جینۍ واده وکړي نو هغوی خپل ځان باندې نه پوهیږي. هر قسم خوراکونه کوي اگر که هغه خوراکونه د صحت دپاره نقصانی وي یا فایدهمند وي. ورسره هغوی ورزش هم نه کوي او د کوروالي هم داسې غلط ټایم ټیبل وي د هغوی چې د دغه ټایم ټیبل د وجې هغوی د ډیرو مشکلاتو ښکار کېدلی شي. نو قدرمنو دوستانو د ټولو نه اول خو دا خبره په ذهن کې واچوئ چې د واده نه پس د سړي یا د ښځې ډیر زیات غټېدل شروع شي. دا ولې غټېږي؟ دا ځکه چې دوی د شپې په لومړۍ حصه کې خوراک وکړي او بیا ورپسې ګنټه یا نیمه ګنټه پس چې کله دوی خپلې کمرې ته لاړ شي نو دوی په خپله کمره کې کوروالی شروع کړي چې دا یو ډیر لوی نقصان هم ورکولی شي. نقصان ځکه ورکولی شي چې د سړي او د ښځې د غټېدو چانس ډیر وي ځکه چې دوی ورسره بیا خېټه غټېږي. تاسو سره دا معلومات په تفصیل سره ځکه شریکوم چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. د سړي ورسره هم وجود غټېدلی شي. نو د دې د وجې کله چې تاسو روټۍ وخورئ تقریبا 4 ګنټې انتظار وکړئ، یعنې تاسو 9 بجې روټۍ وخوړله نو تاسو تر 2 بجو پورې انتظار وکړئ. د 2 بجو نه پس بیا تاسو کوروالی وکړئ او که نه ستاسو ډیر ضروري یعنې دغه کوروالی یا دغه شوق ډیر ضروري وي نو په کار ده چې بیا لږ خوراک وکړئ. د لږ خوراک نه پس چې کله تاسو وجود برابر شي نو تاسو بیا کوروالی کولی شئ او که یا اول کوروالی وکړئ نو بیا هم روټۍ خوړلی شئ، یعنې په نهاره باندې کوروالی کول هم پیدې لري. نو قدرمنو دوستانو دویمه خبره دا چې د واده په لومړنو ورځو کې د سرو کړو خوراکونو نه ځانونه ساتل پکار دي ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې سړی او جینۍ ډیر زیات ورزش نه کوي. د واده په لومړو ورځو کې بیا ډیر زیات خرابیږي. نو د دې وجې نه پکار ده چې د واده په لومړو ورځو کې خوراکونو سره ډیر زیات احتیاط وکړی شي، ډیر زیات پام وکړی شي، نو په دې سره به صحت روغ جوړ پاتې شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. که تاسو هر قسم څه پوښتنه لرئ موږ سره ضرور شریک کړئ. تاسو سره به موږ مکمل معلومات تفصیل سره شریک کړو. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.